شعر یایا د یخ شعر د اوبو چې زه په لوسه شرا درته کړم تاسو ټول ښه په جوش وایاستئ چې ځکه دا پاته ولګي چې که مو په کوم ننګ کړی دی مو د کوم په سر په پنجرې په زنځرینه شواخ تېر دی خو کوم ښه په مو ننګ کړو تاسو جواب ورکولی چې سردار علي وزیره له ننګ هېواد د صدقه شمه زخمي وزیره سردار علي وزیره د صدقه شمه زخمي وزیره در باندې ولاړې پښتانه پېغلې زلمي وزیره نه خو مرګونو نه زندان نه تکلیفونو مات کړې له ننګ غیرت نه دې زار نه په کالو کالو پنجرې او زنځیرونو مات کړې له لوړ همت نه دې زار ستا ګرو پرېږدو ته سلام په دوه لاسي وزیره در باندې ولاړې پښتانه پېغلې زلمي وزیره ستا خو له کوره په لسګونو جنازې ووتې بیا په خپل کام ولاړ یې نومیندو دې له زوره درته خولې ووتې په خپل مقام ولاړ یې واقعا ستا خو یو حسر دی د زمري وزیره ویس د توسې پترونه استقبال شي د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر د ننګ د غیرت د افغانیت غلام نوم د جنوبي وزیرستان منتخب منو سردار علي وزیر ته خواهش وکړل شي جوزاوله په کلاس خال کې ووري نر وزیر زخمي وزیر علي وزیر علي وزیر نر وزیر زخمي وزیر علي وزیر علي وزیر زخمي وزیر علي وزیر علي وزیر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ټول نوال زه د نعت وزیرستان چې څومره کورونه دي آکه دور دي آکه وزیر دي یا نور څومره کورونه دي یا بهر نه څومره خلک راغلی دی یا نور ولمنا د صوبې د پښتونخوا وطن د پنجشیر نه کوم خلک راغلی دی زه د ټولو شکریا ادا کوم په شکریا نه بعد زه بیا یو داسې وطن ته راغلی یم چې د یو وطن ډېر ځوانان پټي پټ باندې مړه شول یو وطن دا داسې وطن چې حاجي صاحب خو رادو حاجي صاحب کورنۍ وطن دی انګریز لیکلي دي چې موږ په دویم جنګ عظیم کې دومره نقصان نه کړی لکه حاجي صاحب چې موږ ته کوم نقصان راسکړ بیا په سیاست درته وایي چې داسې غریب څي
سترګې مې ډکېږي چې زه کله د خړ کمر منظرو په زړه کړه هغه کسون چې دی د پټیپک باندې ویشتل هغه بخیون چې داسې پرون ته ایښ وي او هغه زخمي وي سیریال یې کړه چې د شکندار په سره وکړي یا بل اس کې دی به واپس پټیپک ویشتل نن د هغه شهیدونه هغه شپونه دغسې په سترګې کې غړېږي او نشته هغه ورته ویلي دي چې انشاءالله تعالی که ته جرنیل یې که میجر یې که کرنیل یې دا به په دغه ژونداتو در سره که مرګي نه وخوړلي که دې بچون ته رسنې وي خو دی به انشاءالله تعالی د ګولۍ سره مخامخ کېږي ویلې چې د چا زامن وي د چا ورونه وي د چا ورارونه وي د چا پلارونه وي ته نن بیا راونیې په دغه وطن ته بیا وایې چې اپریشن زه کړه بیا وایې چې زه د عزت په نامه باندې یو بل اپریشن ضرورت دی زه د سټیج نه درته وایم او دا وویله قسم په خدای چې د ټولو یو سپینه چټي په لرګي راباندې او موږ دا هم درته وایي چې دا کاروبار مه کوه نن هغه خلک ټیک شول ما د لارې زما په لغزي کښې ورته وویل چې د مور ژیړانې وي د مور په سر پګړۍ نه وي د مور له پاسه د ده سره نه به لګېږي خو انشاءالله تعالی هغه د جهاد کریم کی سے دی گئی چې موږ جهاد کی او دا وایي چې موږ د انګریزانو په خلاف باندې یا پاکستان فوج په خلاف باندې دا زموږ ته وایو چې دا عوام دا ولس دا په ټوله نظریاتي مجاهد دی دا په ټوله نظریاتي مجاهد دی دا په ټوله نظریاتي ولس دی دا په ټوله نظریاتي تنظیم دی دا وایو دا اوسېده چې موږ ته دلته راځي چې تو ته مدرسې ځای جوړې کړي دي تو ته جماعتونه ځای جوړې کړي دي دا لږه د شپې په کیمه کې لږ شپه لږه تېره کړې او چا ته رمزو دی او غري د کیمله یې عمل وي ملګري انشاءالله تعالی پی ټي ایم یو داسې تنظیم دی یو داسې داغو چې دی دی خپل ځانونه ګولۍ ته ورمخامخ کړل دی د خپل ځانونه ترکیبه کې مرمۍ ته ورمخامخ کړل دی د پجنینه ته وچول دی د وپته کړل دی د کاروباري نه ورباند کړل خو پېټرن چې په ټوله نظریه باندې ویلول دی هغه نظریه د پښتون د نر او بل افغان په هر وګوټ کې خپله شریعتو او زراعت چې د دنیا کې څومره مظلوم ولس دی څومره بشر ولس دی بشر دوست ولس دی هغه ټول یې خپله شوي دي نن د پي ټي ایم نظریه مګر نن په شمالي وزیرستان کښې بیا یو غیر یقیني صورتحال د دې راونکلی دی موږ درته دا وایي چې انشاءالله دا ولس دغه لیډرشپ دغه چې کوم عوام دی دا ویلوړ دی دا په خپل نظریات باندې ویلوړ دی په خپل سوچ باندې ویلوړ دی او د ظالم مخ ته ویلوړ دی د جابر مخ ته ویلوړ دی انشاءالله تعالی دا ولس مخ ته چت کېږي او دا زموږ د دغه سټیج نه وایو امریکا ته وایو او د پاکستان فوج ته وایو چې ته مهرباني وکړه دا مخ ته خو پاکستان ویل چې د امیر صاحب طالب یو پاکستان د فوج کې د کیما ملګرتیانو د امریکې په خلاف باندې موږ پالیسي تیاروي امریکا خو د افغانستان نه لوړه ده په افغانستان کې خو اسلامي حکومت دی ملګري دلته ټول خلک ته اجازات ورکړه چې روشه که طالب ته نه درته دا عمر وه چې تو دا وطن مزید د چا په خلاف باندې استعمالوې دا خو که مړ کېږي غریب د
پولیس ولس مړه کېږي که په ټارګټ کیلینګ چې مړه کېږي عام خاص غریب خلک مړه کېږي ته دا وښیه چې موږ په دا نږدې په اف سي ول چې مړه کېږي څوک مړه کېږي پښتانه مړه کېږي دا وښیه چې تو چې کوم اصلي سوچ او فکر دی اصلي د پښتنې دشمن دی او په لاره بل افغان ولې چې د کوم سوچ چې کوم جنګ مسلط کړی دی هغه ته ته ولې څه نه وایې هغه د تو باس دی د تو کمانډر دی د تو جنرال دی تو جرنل دی هغه ولې څه نه وایې نن خو دا همدا د پولیسو ټارګټ شول عام ولس ټارګټ شو د اف سي ول ټارګټ شول پر وسه پرې اوس تو په قسم تیج یا قسم دمکی قسم نقصان دی نه ورسو چکین تو وایې چې زه د دې په خلاف ورغلایم بیا ملګری دا یو دا وسوته چې موږ نظریاتي تور باندې نظریاتی طور باندې د امریکای خلاف یې موږ نظریاتی طور باندې د برتانیې خلاف یې موږ نظریاتی طور باندې هغه ملکونه چې په دغه وطن کې د مذهب په نوم باندې اول جنګ شروع کو د مذهب په نوم باندې دلته ځینې خلک مسلط کو بیا د مذهب په نوم باندې امریکا برتانیا او یورپ روسي دلته جنګ کو موږ دا پالیسي کوي د قبول نه دي نن د تو چې کوم جنګ دی نن چې کوم ته جنګ مسلط کوي ته دا جواب خبره ده چې ته د ډالر د پوره مسلط کوي نن چې ته کوم جنګ مسلط کوي تو دا امر ګروپینا واپس وروستل دا خو راته د واپس دا امر ګروپینا وروستل هغه ټریننګ تو د امارات اسلامي سره چې کوم ممکن کې تو اړیکه سره پیشي هغه په خلاف یې ته ټرین کوي هغه په خلاف یې ته تیاروي ملګری ورته ودانیږي کلاک ورته ودانیږي نشته جنګ سپینه باندې دا جنګ نه ستړي شوي ملګری دا جنګ دا په بل وطن کې شریک کو چې کوم خپل وطن دی مزید دا علاقه دا قوم دا ولس مزید په دا جنګ ښه نه رسېږي بیا نارت وزیرستان د داسې عمر د دغه دوی یو مجاهد فقیر اپي حاجي صاحب یې بندو کړی دی چې همیشه د پوره د جنګ د جهاد د دغه خورې نه آغاز کړی دی هغه د انګرېزونو په خلاف هغه د برطانوي سامراج د برطانوي استعمار په خلاف باندې د دغه خورې نه جهاد کړی دی ملګری ویشتو سویس په خپل ځای باندې مقام ورته دارېږي په خپل ځای باندې ټینګ ورته دارېږي په خپل ځای باندې مستحکم کېږي ورته مزید دا جنګ موږ په هېڅ صورت باندې نه پرېږدي آیا که د صدقي په چک پوسټ باندې دې د تلاشۍ کو آیا که دې د نور په چک پوسټونو باندې کوم ظلم کو درول کو موږ دارېږي زه د نارت وزیرستان چې کوم د پي ټي ایم ملګري دي هغه وایه د مشر منظور پښتین په اجازات سره زه دا ورته وایي چې رایمل تایور کړي حکمت عملي تایور کړي چې نن چې ادور دا راکیما چې د دې د کاروباري جنګ شیر کړی دی کاروباري جهاد شیر کړی دی چې دا میزادور فیصله کول د حالات سره ورسوي نن په افغانستان کې د اشرف غني رژیم چې نسکور کا یو د شي د پورا نسکور کا د طالب د پورا نسکور کا طالب د نسکور افغانستان شروع وسته د طالب د حکومت په افغانستان کې شروع وسته تو ته ویل چې دا د میش ملګری دي دا د میش دوستون دي نن ته بیا په افغانستان کې مداخلت کوي نن ته بیا د طالبونو په خلاف نه ویل کوي کې نن ته بیا د طالبونو په مانځ کې اختلاف کوي او ورته بیا نه پاکستان دا فیصله کړې ده د امریکا سره دا معاهده کړې ده چې که د پښتانه په دغه وطن کې وي او په افغانستان کې وي په نومو د ټي ټي پي خدای او پاکستان یې قرباني کړو او دلته د امریکا پسې وروړوي ملګري عوام په ټوله په خدای نه بعد چې کوم لوی طاقت دی هغه عوام دی توس عوام یې توس د خپل طاقت مظاهره وکړئ د خپل اتفاق مظاهره وکړئ د دې جنګ په خلاف په هر صورت باندې دارېږي ملګري بیا نن دا ځینې خبرې دا وایو ته چې د پاکستان ادارې رسپخ قسم ادارې نه دي پوته پاکستان په ادارې کې اختلاف دی آکا فوج دی آکا نور ادارې دي ملګري تاسو ته پته شته چې په پېښور پولیس لاین چې د مکا وشوه
خلق نه ووته خلق ووته د خلق خپل جذبات وي چې په چا باندې یوه خبرې چې څومره چکپوسټونه دي هلته اول چکپوسټ چې وي یا څومره کلي چې دي هلته اول چکپوسټ د پولیس وي هغه پولیس ووتل هغه پولیس یې چا ته ویل چې یہ جو نامعلوم ہے یہ جو نامعلوم ہے یہ جو نامعلوم ہے آپ پولیس ورته وویل چې ته وایې چې موږ ته نامعلوم ښکارېږي موږ ته په سترګه باندې نه ځي په ډایرکټ یا انډایرکټ باندې ورته وویل چې د پاکستان فوج ته یې دا دھماکه د تو په ځاساس باندې شوی تو یا تو خپله کړی تو او زه نورې ډېرې خبرې نه درته کوم خدای وایي دا وسوتی چې جیلونه نور تکلیفونه مرګونه شهادت دا د موږ مقصد دی دا د موږ منزل دی نه زه په شا سره درته وایم چې ټیک شوه د مور و زړه باندې بادېږي خو که چېرې زه د دغه خاورې په نوم باندې د دغه خاورې په سار باندې مړ شوله شهید شوله انشاءالله تعالی د نورو په کور باندې او په ځوک باندې فخر کوو موږ خپل ځانونه وقف کړي دي موږ د چا نه جوړ نه کي موږ د هر ظالم جابر مخه ته درېږي موږ فرمایا ظلم کوئی کا ظلمی شور کا روزہ ودرجہ خدای قسم چې هسې په نامعلوم قسم مړه کېږي هسې د اپریشن په نومه باندې مړه کېږي هسې په ټارګټ کیلینګ کښې مړه کېږي هسې د بام په دماکه کښې مړه کېږي د یوه بچي فخر وکړه د یوه بچي کوم ته جذبه وکړه د یوه بچي کوم ته جرأت وکړه د یوه بچي کوم ته غیرت وکړه یا د نوي د کوم په کار کښې دا د مرکې خبره وکړه دا دوه بیتونه خالي په شیایه چې سلام د وړه خورې منګیالي به زیږولي دي شهید عارف افغان سردار علي به زیږولي دي ای د علي مورې ته د ټول پښتون ولس مور یې څه نر سمندر لمسي به زیږولي او زه ډېرې خبرې نه درته کوم خو انشاءالله تعالی خدای دې په نارت وزیرستان باندې باد وخت نه راوړي یا به دې رسنۍ وخت نه تېروالي انشاءالله تعالی دا د خاورې بچیون دا د کوم بچیونو په څنګ کښې در سره وینې او په دا خوره باندې آیا که د ده وینه تویېږي که در نه ورکېږي یا بل څه حرکات کېږي نو درته ویلوړ وي او تیور وي او زه د مشر ملي رهبر منظور پښتین دا د موږ د ټول ولس مشر دی دا چکین دا تحریک دا د پښتانه اوس دا د پښتني تکلیفونه د کیم په مخ باندې بوتلل او دنیا ته هغه پیغام ورکړ چې دلته بیانېږي یو قسم درته او کېږي نور څه نو زه تاسې ټولې تیار یم چې دا د میشتوس تر اخره وخته پورې ملي مشر وي چې څوک را ژوند وي انشاءالله تعالی ده Musa ka butal. देखते दा कराची जेल केस सेवा मुरे लांडाई थी पकरास मुरे मुता लांडाई थी पकरास मुरे लांडाई थी पक में रुका अच्छा मुरे लांडाई जेल में लस की दिमागा कड़ी थी मुरे लांडाई थी पक में रास का एमिस वतन ता पंजाबियों में गली दिला दा दे देना पंजेल के कावला जे विश्वच पडागा वते चे मुरे मुतलांगाई टिपक मेरास का एमिस वतन ता पंजाबी जानने रूप में गली दिला
دا په جال تیارو جال تیارو په ولا چې دا نه بلغو ترانه نشاوي مشربه نوازیر زخمی وزیر نوازیر زخمی وزیر نوازیر زخمی وزیر تاسو چې زه نور تقریر نه کوم په تفصیل سره ملي مشر خپل خطاب ورته وکړو خو دا یو وعده توسه اول در وشاینه ده توسه نه وخاله وعدم دور سره نه صحیح وعدم دو نه صحیح وعدم دو دا مارکیټ دغه انکرای دی بیا د کوم په پیسې جوړ کړی دی د کوم په وینه جوړ کړی دی نوم دې ورکړی دی پاکستان مارکیټ دا د نن نه توس ګله پښتونستان مارکیټ پښتونستان مارکیټ مننه مهرباني دا چوس زبيرة ولا چې په دې باندې ډېر باد اثر کو ولې چې نږدې د اوس مخامخ ولا بلاله لشنا مخامخ ولا راغلي نو د نږدې نه ته نږدې په دې راکلي خان وسته باجر خره دي درنه دوته تیار کنه چې باجوا تیری معافی تو سویا چې هاي باجوا تیری معافی باجوا تیری معافی